تاسو ریډي راځئ کښېنه. یاره پراټه بیا راځه وسوله یار مرګي راشولګېږي د کوم خوا راشولګېدې زما پراټه هم بیا راځه وسوله. دا څه ډول پراټې به ښه پراټه دار وسوځلې ولې وایي ودانه هره وسوځي سیټه دا سمه ده پراټې دروله کومې ډرامو ته درو سمه ده کمه ده سیټ وایي سوچونه دې کم ځای کې دي راځه هر یو پراټه سره داړي څه کټه بل وایي دا کوم پراټه ونه سوځي سیټ راشه موږ دې خامخا لاس مې نه منو خپل خاص سرکار لره. السلام علیکم زرداد. وعلیکم السلام سبحان څنګه ښه شکر ته وکړه یو چای یو پراټه کواله برواله ته بسره وایست ول ستې دراسه مته د شته پراټه را مخه یا دا مسوي څه پراټه دراسه خبر والا راسه عثمان خان ساتچې پراټه خورا حال ته کښه دا شی را کش اوسه بعد عدالت کښه زرداد خبره وره ها زرداد خان دا سیټ ته څو دی اړې درکې تاسو پس پکه درته ګور زه روزانه درته ګورم یاره بس دال ډوډۍ په پیدا کېږي عثمان خان یاره غټ استاد ورته دا اشاره درته گایيږي بیا هم څو دی اړې درکې تاسو یاره د روز 300 روپۍ داړي راکې عثمان خان دا رقم چې دی کله خر هر کار ازخي څه وای ور کار ازخي ته د پراټو استاد یا کد نور کارم بدر کوي زه پراټیم بخوم چیم زغلوم کالته په ګډر کې کار ماري غم کوم سالنم پر پخې هر کار ازخي هر کار پر کې دیاړي 300 روپۍ 300 روپۍ راکې داړي و یاره استاد سره دی دومره بس پکه درته ګوري زونه درته ګورم دومره ډیر درته گایش ته دی وکه خلاص د ما سره کار وکه زه به 600 روپۍ دیاړي د ورځې درکوم ستاب زاره هم پکېږي یا عثمان خان زو چا دوکان سم کوله نن سر نن هغه ته دوکا ورکه سبب او تاسو هم دوکا درکوم دا دوکا سره دوکې کار زنه کوم دا خبره تم صحیح بهرحال ما دا درته ول ما 600 روپۍ دیاړي درکول ما بتکوین کې الګ پکار دی کله زړه غوښتي راس اور ما سره تیار خالي زه خدای به خیر کچې ما ماندار په دې مخوش چې دوه ما د جواب راکې سیټ بیا به زه تعالی راسم تاسو به دګیاس اصل وته ما سره چي کوي یا به زه زم څه سوله په وچینا څه وګڼ ټاوړ کې کال راغله ک غفل راغله کار لره غلم صرف ته خبرې کوي بار بار ماته ته کار لره څه خبر کو زه ته دا کار په کوم تاسو په دغه د ډرامو په نو کوم د ګپ پاره بس دې سره ته خپل سره بيدا ځان د ویروز تاسو مولات نور ځکه ما تاسو زه دا رقم په خلک ما ډېر سخت حساب په خپل سره نه سي دا رقم په خپل څه ویروز ته بلل څه سید اسمانه تعال یار ما په کوم کې سړی ضرورت ما خو سیټ جواب ورکړي زه تعالی را ملګری دا جواب ورکړي کته ورکړي یا دا ماته جواب راکړي ښه او بیا عزت هم کوم بس بیا څه واخسم مثلا هوټل بس صحیح ده بس ما الک په کار بس به خپل کوم باندې ودرېږم بس صحیح ده صحیح چې په صحیح کښم صحیح نمبر کېشنګ وسته به ورشه زاده خبره ده ناسه ول خیر هغه سیټ د سخت نه جوړ هسپتال وي دا څه وای او بس اوس سیټ کوم دوم زه درځم سید قربان ته به کې بل کوانه ورسه ما سیټ نه جوړ زوار زم د هسپتال سید و شورما الله پاک نو ژوند در کې دواړي ګردې دی پیل وي ډاکټر صاحب نو دا څه کیسه و دا ګرده تارا کله زه جوړ شو یا ما نه در کړی دلته سړی رالی ګرده در کله نو ژوند خدای در کې هغه لدواوي کوه ډاکټر صاحب دا سړی څوک دا سړی ډاکټر صاحب د عثمان په نامه باندې مریض ته و هغه د لیک عثمان په نامه یو پیشنټ پروت دی دغه دواړي ګردې پیل دا څه ډاکټر صاحب زما ګردې هغه ته کار وکړي ان شاء الله ستا ګرده هغه ته میچینګ کړي راځه ډاکټر صاحب ما ګرده وکړه دا مریض یې ورک راځه ښه بس نو څه یې ویلي دي وایي د غریب سره ښه وکړه غریب درته ځان قربانوي یا الله ستا لاک لاک شکر دی